د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وايي ټاکل شوې سبا ورځ د مولا عبدالغني برادر پښتون کې د اوبو انرژۍ وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د هیواد په کچه د 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت د 10,000 میگا واټه برېښنا د تولید پروژې تړون لاسلیک شي. صنعت او سوداګرۍ وزارت وايي چې د افغانستان او پاکستان د پلاو د وروستۍ هوکړې پر اساس نن ورځ د ترجیحي تعرفې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د څلور قلمه کرنیزو محصولاتو صادرات پیل شول. د پولیسو ځانګړو قطاعاتو خپلو ټولو نظامي مسؤلانو او منصوبینو ته سپارښتنه کړې چې د وزارت د مشرتابه د هدایت پر بنسټ مکلف دي چې تر دې وروسته د دندې د اجرا پر مهال له مشخص یونیفورم څخه استفاده وکړي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وايي تېره اونۍ 280 افغانان چې په عراق او پاکستان کې بندیان وو د بند مودې له پای ته رسېدو وروسته هیواد ته راستانه او د بشري مرستو ترلاسه کولو وروسته خپلو اصلي مینو ته ولېږدول شول. پاکستاني طالبانو د خپل میاشتني راپور په خپرولو سره ویلي چې ځواکونو یې په تېره جولای میاشت کې 360 بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې د پاکستان د بېلابېلو امنیتي ادارو 415 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوکراین چارواکي وایي چې د روسیې له لوري پر کیف د توغندیو بې پیلوټ الوتکو پرله پسې بریدونو له امله 28 کسان وژل شوي او څه باندې 100 نور ټپیان دي. او وروستی خبر دا چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسد حسن شیباني مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نوي پړاو پر پایل او یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کړي.